سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. راپورونه وایي په بنګلادیش کې د تاوتریخوالي اوج ته رسېدو له وجې پوځ د دې هېواد لومړي وزیر شیخ حسینه واجد ته د استعفا 45 دقیقې وخت ورکړی و چې بالاخره نوموړي استعفا ورکړه او په یو هلیکاپټر کې له دې هېواد څخه هند ته تللې ده. دغلته د دندو د ویش نوي قانون پر سر محصلینو لاریونونه وکړل چې څه باندې 200 کسان پکې وژل سوي دي او سلګونه نور نیول سوي دي. د کړکېچ هواري لپاره لاریونوالو د لومړي د استعفا غوښتنه کوله خو بالاخره هغې استعفا ورکړله. بل خواته د بنګلادیش عوام د شکرګزارۍ لپاره نفلونه وکړل، سجدې وکړلې او له خدای نه شکر ادا کړ. همداراز خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې PDMA ویلي دي صوبه کې په تېرو 48 ګنټو کې د باران له امله پیښو کې 15 تنه مړه سوي او 20 نور ژوبل سوي دي. بلې خواته د کراچۍ په جیل کې بند د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي دا به حماقت یا بېوقوفي وي چې د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې ونه لري. د یو کال راهیسې بندي عمران خان د پاکستان په پوځ تورونه لګولي چې د حکومت یې لرې کړی او بندي کړی دی، خو د پاکستان پوځ وخت په وخت د عمران خان دا تورونه رد کړي دي. تېر کال په 5 اګست د اسلام آباد د سیشن عدالت جج همایون دلاور د توشخانه په کیس کې عمران خان ته د 3 کلونو لپاره سزا اورولې وه او د هغې راهیسې عمران خان په جیل کې بندي دی. رویټرز خبري اژانس ویلي دي عمران خان ورته د لیکنې په بڼه ځوابونه کې ویلي دي چې هغه د امریکا څخه هیڅ ډول کرکه یا نفرت نه لري. عمران خان د کال 2022 د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد د تحریک د لارې د وزیر عظمې څخه لرې کړل سوی و. هغه په امریکا تور لګولی و چې د امریکا په سازش د حکومت څخه لرې کړل سو، خو د حکومت څخه د لرې کېدو یو کال پس یې ویلي و د حکومت د لرې کولو سازش یې د امریکا څخه نه د پاکستان نه پیل کړی و. بل خواته په خیبر پښتونخوا کې د مفتي شاکر په نوم دغه مفتي عالم وایي مخپټي وسلوال غواړي چې د نوموړي د وژنې کوشش کوي او دی ووژني. هغه په یو ویډیويي پیغام کې ویلي دي که زه ووژل شولم نو مسؤلیت به د پاکستاني پولیسو په غاړه باندې وي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.